خبرې باندې الله راضي کیږي. د امام ابو داود رحمت الله علیه باره کې لیکلي دي مصنفینو د حالاتو کې لیکلي دي. امام ابو داود رحمت الله علیه د حدیثو مشهور کتاب لیکلی ابو داود شریف ورته وایي او په دې شپږو مشهورو کتابونو کې داغه مشهور کتاب دی چې علماء کرام په آخري درجه کې وایي لولي او وایي او لولي علماء کرام دا پڑھاوي دته مغفرت په یو وړو کې شان عمل باندې ملاو شوی. آداب د دین د یو مسلې ادب یو کړلو خیال یو ساتو. یو ځل وی د دریاب په غاړه باندې زه ولاړم نو لري د 200 غزه کې یو کشتۍ واغې کې یو کس ناسو پرنجي وکړو. نو د پرنجي طریقه دا ده د شریعت احکامات د دې په باره کې دا دي انتروشي وکړو پرنجي. نو د دې طریقه دا ده چې کوم انسان پرنجیو کې دا وایي الحمدلله دا وایي خدای پاک ستا ډېر شکر دی. د دې درته وجه ښیم چې دا شکریه به ولې ادا کوي او چې کوم انسان دا جواب واوري نو هغه به وایي یرحمک الله خدای دې باندې رحم وکړي او خدای درته خیر پېښ کړي او چې هغه به دوباره بیا وایي یهدیکم الله. نو بهر اپرنجي والا الحمدلله وویل او دی امام ابو داود رحمت الله علیه ورته د لرې نه وویل چې یرحمک الله خو هغه وانه اورېدو نو ځکه هغه یهدیکم الله ونه ویل. نو امام ابو داود رحمت الله علیه پس لکې رال چې ګوره پرنجي والا ته یرحمک الله ویل واجب دي ضروری دي خو ته وانه اورېدل اورېدل خو پکې ضروری هغه وانه اورېدل جواب هم په هغه لازم نه دی. خیر دی ما ته بدا یهدیکم الله وی چې الله درته هدایت وکړه الله دې په سمه لار روان کا الله دې جنت درکا کېدې شي د دعا قبول شي. زور شه په 3 روپۍ باندې بیا کشتۍ ونیوله ویل هغه کشتۍ والا پورې ما بوزه چې هلته ور وستو کس ته وایي یرحمک الله یعنی تا پرنجې کړې والحمدلله دې ویلې ما درته یرحمک الله ویلو هغه چې واورېد هغه ورته ناشنا حیران شو چې دا سړی څه کوي رامنډې والې مونږ چې څه کوي په کشتۍ کې هغه ورته یهدیکم الله خدای دې تا سره خو کی هدایت دې درته وکي نه غلار دې درته وخی جنت لار دې درکې. بس دا ډېر زیات خوشاله شو او واپس چې را روانو و یو غیبي آواز ولرالو چې اے امام ابو داود تا نن په 3 روپۍ باندې جنت وګټلو په 3 روپۍ سره حالانکه د نور ډېر غټ غټ عملونه کړي دي حدیث کتابونه لیکلي دي او ډېر لوی لوی کارونه کړي دي د هغې د وجې نه ورته چېرته اعلان رانلو په دې وړه خبره باندې ورته اعلان رالو زمونږ د استانسو د عبرت دپاره نو یو کار وړوکی نه دي ګڼل پکار